خبر د غزنی او میدان وردګ طالبانو والیان د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ واټن دی لري شي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم. د غزنی او میدان وردګ ولایتونو طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو وایي چې باید مدرسې او ښوونځیو ترمنځ واټن له منځه یوسو. د غزنی ولایت له مقام څخه ازادۍ راډیو ته په رالیږل شوي خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو ولایتونو والیانو د تېره ورځ د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې د نورالمدارس په نامه یو دیني مدرسې په پرانیستلو په غونډه کې کړي دي. د غزنی والی محمد اسحاق اخونزاده ویلي چې مدرسې او ښوونځیو ترمنځ واټن باید له منځه یوړل شي ځکه چې افغانان او افغانستان دواړو درسګاو زده کوونکو ته اړتیا لري. د میدان وردګ والی مفتی لالګل منیب بیا ویلي چې افغانستان هغه مهال پرمختګ او ابادۍ ته رسېدلی شي چې د زده کوونکي په عصري او دیني دواړو علومو باندې سمبال وي. په خبرپاڼه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو ښوونځیو پرانیستلو په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزني کې د زده کوونکو ډېر پلویان د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دغه نظر ستاینه کړې ده. دوی وایي که طالبان د مدرسې او ښوونځیو ترمنځ واټن ختم کړي نو افغانستان د ترقۍ او پرمختګ د لور ګام پورته کولی شي. نعمت الله افغان پال په غزنی کې د یو خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړي وایي نه دا چې باید دا واټن رانلنډ شي بلکې په دیني مدرسو کې هم باید په عصري زده کړو ته ځای ورکړل شي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.